كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. زما محترم ورونو، د ایمان په شعبو کې او د ایمان په څانګو کې او د مؤمن په صفاتو کې دا یو مهمه خبره ده چې دا باید خپل رب ته رجوع کوونکی، خپل رب ته توبه کوونکی او د خپل رب نه استغفار غوښتونکی، او دا د ایمان ډیره لویه شعبه ده زما عزتمندو. او دا د رب العالمین یو خصوصي فضل دی چې موږ او تاسو ته د توبې دروازه کولاو کړې. که د توبې دروازه کولاو نه وی نو د انسانانو نه به لیوان جوړېدلی، ځکه چې څومره مخالفتونه کیږي، څومره ګناهونه کیږي، څومره د رب العالمین د دین خلاف کیږي، د هغې باوجود هم د انسانانو کله اور وانخیست او انسانان په یو دم باندې هلاک نشو. الغرض رب العالمین ته توبه ایستل دا د مؤمن صفت دی او دا د ایمان یوه ډیره لویه نښه ده او د ایمان ډیره لویه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ای مؤمنانو، تاسو خپل رب ته رجوع وکړئ. تاسو چې په کومو ګناهونو کې مبتلا یاستئ د دغه ګناهونو نه باز راشئ، دغه ګناهونه پرېږدئ او خپل رب ته رجوع وکړئ. همدارنګه دا موضوع قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ډیره بیان کړې. رب العالمین ته توبه ایستل، رب العالمین ته رجوع کول. زما عزتمندو، د توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته وایي چې کله انسان په یو ګناه کې واقع شي یا واقع وي، نو اول په دې ګناه باندې ډېر سخت خفه شي او بیا دا ګناه پرېږدي او بیا دا عزم وکړي چې دا ګناه به زه دوباره نه کوم، او که د مخلوق حق ورسره متعلق وي نو هغوی ته خپل حق واپس ورکړي او د رب العالمین سره خپل تعلق قایم کړي. دې ته توبه وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې انه لیغان علی قلبي، کله کله زما په زړه باندې هم ساډوبي راځي، خفګان را باندې راشي، فاستغفر الله، وایي زه د الله سبحانه وتعالی نه استغفار کوم، توبه کوم. او بل حدیث کې فرمایلی چې زه د ورځې 100 کرت رب العالمین ته توبه کوم او د رب العالمین نه استغفار غواړم. تاسو هم استغفار کوئ. نو د توبې زما عزتمندو ډېر اهتمام وکړئ. ګوره موږ او تاسو په ډېرو ګناهونو کې واقع شوي، نو توبه او استغفار دا د انسان د خلاصون او د نجات او د فلاح سر دی. سر په دې باندې انسان په دنیا او آخرت کې کامیابیږي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو رب العالمین ته د توبه کوونکو بندگانو نه جوړ شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.